سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې رو توپ اچوونکي مجیب رحمان د لاس د ګوتې د ټپ له امله د نړیوال جام د لوبو بهر سو. پر ځای پیلیز توپوونکی حضرت الله زازی د افغان لوبډلې 15 کسیزې نوملړ کې شامل سو. د کرکټ نړیوال شورا تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مجیب رحمان د لاس د ګوتې د ټپ له امله د نړیوال جام پاس د لوبو بهر سو. پر ځای حضرت الله زازی د افغان لوبډلې 15 کسیزې نوملړ کې شامل شوی دی. مجیب رحمان شاوخوا 4 میاشتې مخکې د سریلانکا لوبډلۍ پر مهال ژوبل شوی و. سرچینې لیکلی دی چې په دغه نوملړ کې راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز، وکټ ساتونکی اسحاق رحیمي، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی عیساخیل، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټي، نور احمد لکړوال، نوین الحق، فضل حق فاروقي، فرید احمد ملک، حضرت الله زازی شامل دي. همدغه رنګ حضرت الله زازی له دې مخکې په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی و. دغه راز افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام ګروپي سیالیو کې 3 سیالۍ کړي دي چې 3 واړه یې ګټلې دي. سوپر 8 ته هم لاره پیدا کړې ده. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په شلاوريز نړیوال جام کې خپله 4مه لوبه د جون پر 18مه نیټه د ویسټ انډیز سره ترسره کړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ، د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.